السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو عزیز الاخ مغزوالي امید کوم چې خبر یې روغ جوړ به روړو څنګه تاسو پته را چې را زمونږ په ملک کې بارانونه شروع دي او په مختلفو ځایونو کې دغه سیلابونه راځي ډیر زیات نقصانونه وکړه الله تعالی د ملاول دغه سوال وکړي چې الله تعالی دې زمونږ په ملک باندې زمونږ په قوم باندې خپل رحم وکړي چې دغه سیلاب دغه بارانونه د په قدر د حاجت باندې دغه باران دی کې دغه سیلاب نه دی الله تعالی زمونږ قوم او زمونږ ملک چې دا محفوظ کړي ملګرو اوس مومن خبرې طرف ته راشو تاسو په سکرین باندې دا تصویر ښکاري وروڼو دا تصویر چې دی دا پنځه وروڼه دي چې دوی سیلاب راغلل په سیلاب کې دوی راګیر شول خو دغه ګټ ته وختل دغه کمر چې کوم تاسو ښکاري په دې ویډیو کې دوی چې په کم کمر باندې ولاړ دي دوی دغه کمر ته وختل او د دوی سوچ دا چې موږ په اسلامي جمهوریت پاکستان کې پاتې کېږو زموږ به څوک تاسو کې موږ به دغه ځای نه چې دی بهر کې هغه وخت دوی د خلکو نه مدد وغوښته او خلک راغلل ویډیوز ته وشول مختلف ځایونو ته سوال جواب وشول چې دغه کسان ګرځي ریسک او ټیم راولېږي او هلیکاپټر راولېږي دغه 15 کسان چې په دغه مصیبت کې ګرځي دوی دغه مصیبت نه بهر کوي د 100 غنټو پورې سو کوئی چې 15 غنټې سو کوئی 4 غنټې چې دوی دغه ځای کې ولاړو په دغه ګډ باندې بیا سیلاب راغی دغه رونه چې دغه ځای نه یوړل او دوی چې د دوی ژوند چې دا په داو باندې ولګېد او ملګرو خبر به دې باره کې وکړو چې زموږ حکومت بې پرواهي چې ده انتهایي زیاته ده په خپله خو هلیکاپټرې شولې دا که داسې ګرځي لکه رکشې چې په روانې په خپله په هلیکاپټرو کې داسې ګرځي خو ملک کې که عوام ته څه ضرورت پېښ شي زموږ حکومت چې دی د هغې باندې هېڅ غور هم نه کوي بل خبره به دا وکړو چې زموږ په ملک کې چې انسانان مري زمونږ عوام مري زمونږ د حکومت ته او زمونږ د پاکستان مشرانو ته په دې باندې هېڅ فکر هم نه هغې مین وجه څه ده هغې باندې زه په خپله نه یم پوه چې دوی دا څه وجه ده چې دوی د دې ملک مشران دي د دې خلکو مشران دي دغه کورسونه چې لېږلی شوي دي د دې دپاره دي چې دوی به د دې ملک خیال ساتي دوی به د دې عوام خیال ساتي او دوی به دې ملک باندې رحم کوي او دې زمونږ د پاکستان مشرانو ته خو هغه ټیم باندې عوام یاد چې کم ټیم کې دوی ته د ووټ ضرورت وي دوی هغه ووټ غواړي هغه ټیم کې دوی د دې پاکستان د عوام خبر اخلي هر سړي له د هر سړي نه غوښتنه کوي جلسې کوي خو کله هم چې څوک په مصیبت کې ګیر وي نو زموږ د پاکستان د مشرانو سره هېڅ غم هم نه وي او په پاکستان کې که مري څوک نو په زرګونو مړي دي کېږي خو زموږ د پاکستان مشران چې دي هغوی به بېغمې هغوی سره د دې خبرې هېڅ ټینشن نه چې دا مړي وشول اخر دا ولې کېږي په دې کې زموږ چې څه کردار ادا کول پکار دي نو دا د ډېر افسوس سره وایم او د دغې کورنۍ سره پوره په غم کې شریک یو الله تعالی دې د دوی کور والا د زړه صبر ورکړي خو افسوس هم په دغه یوه خبره باندې راځي چې په پاکستان کې د انسان او د انسانیت قدر چې دی زموږ د پاکستان د مشرانو سره نشته دی نو الله تعالی دې زموږ په ملک باندې او زموږ په ملک کې څومره هم مسلمانان دي انسانان دي په دې ټولو باندې الله تعالی خپل خصوصي رحم وکړي اوس درنه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان